دا هغه گرفتار یوازې نه دی چې د هغه زوی په دې کې مطلوب و سامیان هغه ورسره هم گرفتار دی. دواړه چې کوم کسان مطلوب دواړه گرفتار میل مجرمان دا پاتې وو په تحصیلو کې د پرنسپل کیزو دواړه اریسټ الحمدلله. دا راته ووایه چې ملګرو اخیر کار چې کم دی پولیسو هغه قاری ورسره د هغې کم زوی چې دی هغه گرفتار کړه او کم عدالت دی چې کم دی هغه وړاندې شو. دا وخت چې کم دی تاسو کته هم شئ کم پولیسو چې دی یو خپل پریس کانفرنس هم وکړو خو زیات تر معلومات یې په دې وجه شریک نه کړه وایي چې آیا څه خبرې انویسټیګیشن نه پس به هغه مونږ شیر کوو. که ستاسو خیال وي د قاري چې کله دا ماشوم هغه ووهلو بیا یې څو ورځې ورک و پولیسو چې کم دی ډېرې زیاتې چاپې پې وهلې ډېر زیات درک پسې وو خو نن چې کم دی هغه اخر کار گرفتار کړه او کم میډیا ته چې کم دی هغه هم شو کړه. تاسو به کتې هم شئ د قاري چې کم دی هغه خپل شکل چې کم دی ښکته کړی دی یعنې دی چې کم قسمه ظلم کړی دی هغه به د چا نه پټ پناه یعنې چا نه به هېر نه شي. کم قسمه یعنې د 8 کالو کم ماشوم چې دی هغې سره چې کم ظلم وهلی او په وهلو باندې بیا وجلی نو پولیسو چې کم دی گرفتار کو خلک چې کم دی په ډېر زیات خوشحاله دي. خلک وایي چې آیا دې له که قانون سزا ورکړي نو مونږ چې کم دی هغه به هم ومنو چې آیا واقعي پاکستان قانون چې دی هغه کار کوي. نو دغه کوم ویډیو به کوم معلومات ما وخت تاسو سره شریک کم انشاءالله بل ویډیو کې میلاو. الله حافظ.